السلام علیکم ګرانو پښتو ملګرو، امید لرم ستاسو ټول به ښه روغ او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، څرنګه ستاسو ویډیو وکتله، په تقریبا په 21 تاریخ ماته یو میسج راغی له ګوګل ایډسنس چې په ایمیل کې چې د تاسو کوم اول پیمنټس د یوټیوب هغه راغلی ده، او انشاءالله په 23 تاریخ باندې بل میسج راغی چې تاسو له خپل ویسټرن یونین اکاونټ چې تاسو کوم روپۍ چې دي هغه درایستلی سئ. نو زه ډېر خوشحاله سوم چې د ما روپۍ رالی. تاسو به خبره یاست چې ما مخکې په ویډیو کې ویلي دي چې دا کار چې ما اول شروع کړی و د پښتنو لپاره، چې پښتانو ته یو د شی وروښیمه چې هغه عمل پرې وکړي او هغو ته ښه او بد وروښیمه په ټکنالوژي کې. ولې چې ټکنالوژي یو دی شی جوړ سو په دنیا کې چې د هغه دوه خواوې دي، ښه خوا هم شته او غلطه خوا هم شته. د هر شي په ټکنالوژي کې کوم اپلیکیشن دي، کوم شان چې دي، د هغو ښه استعمالېدا هم شته، غلطه استعمالېدا هم شته. لکه فیسبوک زه تاسو دروښیمه، یوټیوب تاسو دروښیمه، هغه غلط استعمالېدا دغه ده چې تاسو ګرد ورځ وخت په ضایع کوئ او خالي ویډیوګانې ګورئ، او تاسو دومره مثال کوشش نه سئ کړی چې خپل اکاونټ جوړ کړئ، خپل چینل جوړ کړئ او له هغه چې په زراو په لکاو روپۍ وګټئ. څرنګه چې ما تاسو ته مخکې هم درښولي چې ډېر خلک په یوټیوب کې روپۍ ګټي، او ماشاءالله نن په هغو خلکو کې زم یو یم چې زم له یوټیوبه چې روپۍ ګټم، او د ما اولې کومې روپۍ چې دي هغه نن ما حاصلې کړې، او هغه به تاسو وایاست چې څو روپۍ دي. مثال ما خلکو کمنټونه کړي ول چې څو روپۍ دي، څرنګه دي. ما چې اول تاسو دروښیم څرنګه ما روپۍ حاصلې کړې، په 21 تاریخ باندې ما ته له ګوګله چې ایډسنه چې ایمیل راغی چې د تا اول پیمنټ چې ده هغه ریډي ده، هغه به موږ تا ته درولېږو. په 23 تاریخ ما ته په پیمنټ میتھډ کې په یوټیوب کې په ګوګل ایډسنس کې پیمنټ کې ما ته میسج راغی، وایي دا د تا MTCN نمبر دی د ویسټرن یونین کې MTCN نمبر دی او دا روپۍ ته درایستلی سي. نو کله چې زه ورغلم خپل ویسټرن یونین ته، ویسټرن یونین دفتر ته، ویسټرن یونین دفتر په پاکستان، په افغانستان، په هندوستان، په هر ځای کې شته ویسټرن یونین، ورې تاسو په اسانۍ سره درایستلی سئ. کله زه ویسټرن یونین ته ورغلم، هغه راته وویل وایي یو د خپل پاسپورټ، شناخت کارت، لایسنس یو فوټوکاپي راکړه، په دغو درې کار شوي در سره یوه فوټوکاپي راکړه او خپل نمبر دې راکړه او MTCN نمبر دې راکړه. MTCN نمبر هغه دی کوم چې موږ ته له ګوګل ایډسنه چې راځي راسینډ کوي ګوګل ایډسن، صحیح نه؟ هغه نمبر ما دوی ته ورکړو او دوی ما ته روپۍ راکړې. نو اوس به تاسو وایئ چې روپۍ څو دي، څرنګه دي روپۍ. زه به دغه درښکارومه چې مثال هغه خلک کوم چې ما ته ویلي وو چې دا ته بېکاره کې لګیا یې، دغه کې مثال یو شی نسته، خپل وخت ضایع کوې. نو دا ویډیو نن زه سپیشل هغو خلکو ته جوړوم، کومو خلکو چې ما ته ویلي ول چې روپۍ ته نه سې ګټلی، صحیح ده، په دغه بېکاره لګیا یې. نو ماشاءالله درښولی نه شم چې دا څو روپۍ دي، ولې د یوټیوب دغه مې پالیسي ده چې خپل روپۍ خپل ډالر چاته نه شي ښکارولای. نو دغه روپۍ دي مثال تاسو یې کتلی سئ، ډېرې دي، تقریبا د ما ښه ګزاره پرې کېږي، یوه میاشت او بلې میاشتې پورې ما ښه گزاره پرې کېږي. او تاسو ته بل شی وایم، که تاسو خپل اکاونټ جوړوئ د یوټیوب، دا به نه وایاست چې ما چې ښه موبایل نسته، ښه کیمره نسته، دا ګویه نسته، مایک نسته. تاسو د ما اولې ویډیو وګورئ، ما به خپل دغه مایک نه ول مات شي، ما به په خپلو ګویو کې هینډ فري چې کومې دي په ګویو کې ما خپلې ویډیو جوړولې. تاسو ما مخکینۍ ویډیو وګورئ، هغه دومره صاف هم نه وې، دومره ښې هم نه وې، خو اوس لږ سم سو. ما چې دا مایک واخیست په 2000 روپۍ، ما 1400 ما دا مایک واخیستو، هلته ما واخیستل چې ما 1000 سبسکرایبر پوره کړو. ما چې نن تر ننه پورې ما په خپلو ویډیوګانو باندې یوه روپۍ هم نه ده ضایع کړې، یوه روپۍ هم نه ده پرې خرڅ کړې. خالي دا ټرایپوډ مې اخیستی، کوم ما موبایل یې ښی ده، دا ټرایپوډ ما اخیستی و په 1600 روپۍ، او دا ما مایک هلته واخیستو کله چې ما 2000 سبسکرایبر پوره سو، 1000 سبسکرایبر پوره سو. ما ویل مالوس کار سمیږي انشاءالله. نو 1000 سبسکرایبر چې ما پوره سو، بیا ما دا مایک په 1400 واخیستو، صحیح ده. نو ما نور یوه روپۍ هم نه ده لګولې، نه په موبایل باندې، او انټرنېټ خو موږ تاسو هم استعمالوئ، کله موږ پیکیج یې موږ انټرنېټ یې، نو ما به پیکیج لګول، د هغه بعد ما دا کار شروع کړو، او ماشاءالله نن ډېر خلک مثال ما سبسکرایب کړی یم، چینل یې سبسکرایب کړی ده، او ډېر خلکو مثال ما چې یو دوه ټکي شی زده کړي هم دي، داسې نه ده چې مثال زه فالتو لګیا یم. ډېرو خلکو شکر شانه چې زده کړي دي، بېرته ما ته میسج رالیږي په وټساپ کې میسجان راکړي چې مثال تاسو ویډیو موږ ګورو، ډېر ښې ویډیو دي، نن ما دا زده کړو، نن ما دا زده کړو. نو شکر زه ډېر خوشحاله یم چې ما چې یو سړی یو ټکی شی زده کړي، نو دا زما لپاره ډېره غټه خبر ده. نو ګرانو ملګرو، تاسو ته ما مخکې ویلي دي چې که تاسو آنلاین کار کوئ او کار زده کوئ، اول ما خپل کوم شی چې ده هغه یوټیوب ده. که اول تاسو که آنلاین کار کوئ، نو اول باید تاسو یوټیوب استعمال کړئ. ما ته یوټیوب خپله ډېر خوند راکوي، او ماشاءالله اوس لږ پکې
سبسکرایبر او شان هم زیات سو نو خامخا سړی خوشحاله کېږي چې دا سبسکرایبر او شان زیات سي نو دا هر شی چې تاسو لوجې دي تاسو ما ویډیو ګوري یا لایک کوئ یا نور خلکو ته شیر کوئ نو ډېر مننه کومو خلکو چې ما ویډیو لایک کړی ده شیر کړی ده نورو ملګرو سره او کمنټ یې راته کړی چې مثال هغو ته ما جواب ورکړی ډېرو خلکو ته په واتساپ کې جواب نه ورکړی له هغو نه بښنه غواړم هغه په دغه باندې چې په واتساپ کې میسجان ډېر وي یو څه راوکړي د هغه بل بل راوکړي نو میسجان کته پورته ځي ډېر وي ځکه جواب خلکو ته مې نه دي ورکړي له هغو نه ډېره بښنه غواړم او یو بل شی د ما یو یوټیوب واتساپ ګروپ مې جوړ کړی د ټیکنیکل افضل په نامه باندې د هغه لینکس کوم ده هغه زه په ډسکرپشن کې ورکړم تاسو هغه ګروپ جوین کړئ ولې په هغه کې به مثال زه خبرې در سره کوم او انشاءالله په راتلونکي وخت کې به تاسو سره یو کورس شیر کوم یو نور 10 کورسونه ما سوچ کړي دي 10 کورسه به انشاءالله زه تاسو ته دروکم چې په یوټیوب کې په موبایل ایډیټینګ په فوټو ایډیټینګ نور ګرافیک ډیزاینینګ دا کورسونه به انشاءالله تاسو ته دروکم په راتلونکي وخت کې به زه تاسو سره انشاءالله په دغه ګروپ کې نورې خبرې هم شیر کوم نو هغه ګروپ لینک کته ده واتساپ که څوک لري هغه ګروپ دې جوین کړي او په واتساپ کې به موږ انشاءالله په هغه ګروپ کې خبرې کوو نو ګرانو ملګرو تاسو ګورئ ټیکنیکل افضل یوټیوب چینل ما خو به انشاءالله تاسو پیژنئ ول تاسو ما چینل سبسکرایب کړئ ده کوم چینل سبسکرایب کړئ نه چینل سبسکرایب کړئ او نورو ملګرو سره هم دا ویډیو شیر کړئ چې هغه هم دا زده کړي چې مثال په یوټیوب کې پوښتا خپل وخت په انټرنیټ نه کې ضایع بلکې یو فایده جنې واخلي نو ګرانو ملګرو امید لرم چې دا ویډیو خوښه شوي کوم ویډیو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او کوم چینل سبسکرایب کړئ نه چینل سبسکرایب کړئ ډېر مننه